अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलाम अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी द ढेर स्तर मिली मुबारिज़ यो ढेर नंगियालाई मिली रहबर मिली शहीद उस्मान खान काकड़ द शहादत फतेस्तरा لما خوازه خرگوش لما خراوزه لا لاي لوی ملي غم حواله زي له دخزه چلو تکایت شنه خايف مشتو خبري مکو پټول پښتونخوا وطن کې د احتجاجي مظاهرو د احتجاجي جلسو احتجاجي جلوسونو یو لړۍ روانه کړې ده د مسخیله شیرانی پورې یا ژو پورې پارون په کلاس اطلاع کې او نن دا په تاریخي پورې لورلای کې د دې جلسې درنه مشره ملي رهبر محترم محمود خان اڅکزی د پښتونخوا ملي پارټي مرکزی مشرانو د دې درنې جلسې ټولو سپینږیرو محترمو عزیزانو ورونو ځوانانو او ګرانو وطنوالو ورونو شاتم ډیر خلک دي چیرنس پښتونخوا ملي پارټي له ډېرې زمانې یو ډېر ننګیالی ملګری وو په ډېره تنکۍ ځوانۍ کې د خاني شهید پر دې لار روان سوی وو د ځوانانو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت پیسو په دې کې راګډ سو بیا یو وخت د ځوانانو د سازمان مرکزی سیکرټري وو بیا د پارټۍ صوبایي سیکرټري وو بیا د صوبایي پارټۍ صوبایي صدر بیا مرکزی سیکرټري وو په دې اخري وختونو کې د پاکستان تر ټولو لوی ایوان د سینټ د دې ممبر عثمان تاس هر سړی لیدلی دی د پښتونخوا وطن داسې کور داسې کلی داسې ښار داسې علاقه داسې علاقه نشته چې عثمان د هلته نه وي تللی هلته جلسې کړي دي جلوسونه یې کړي دي ډېرې درنې غونډې یې کړي دي جرګې یې کړي دي په دې وطن کې چې زموږ د قام زموږ د وطن درنې مسلې پېښې سوي دي په هغو په خلاف پښتونخوا ملي پارټۍ تحریکونه چلولي دي په قوم کې د حلقو مسلې د انتخاباتو د مسلې د مردم شمارۍ مسلې داسې ډېرې مسلې راپورته سوي دي چې په هغه کې د پښتونخوا پارټۍ په تحریک کې عثمان خان د مخ په صف کې روان وو تاسو د ده خبرې د ده ویناوې د ده یعنې رایه دا تاسو ټولو ته معلومه ده ورونو عثمان شپېته کلن 40 کال دې سړي د دې قام د دې وطن په جدوجہد کې په مبارزه کې تیر کړي په دې شپېته کال کې یعنې 40 کاله تر دې زیاته دې سړي د صبر د ځان او د مال د دې پروا نه ده کړې هېڅ خوف او ویاړ به یې نه ده کړې زموږ د قام دشمنانو ته مخامخ درېدلی دی د دې وطن په باره کې خپله مطالبه یې وړاندې کړې ده ورونو زه به خپله خبره رالنډوم
عثمان شهید د شهادت مسله د پښتانه کام دا تر اوسه چې ډېر لوی واقعیات سوي د تاریخ په خپلو مرحلو کې خان شهید رنګ عظیم رهنما شهید سوی بیا داسې ډېر واقعیات سوي دي زموږ د کام په سلاو شهیدان په یوه ورځ سوي په لساو سوي دي په سلاو سوي زموږ د پارټۍ خپله ډېر ننګیالي باتور شهیدان په کوټه کې په یوه اکتوبر بیا په بل اکتوبر دا سوي مګر وروڼو د عثمان شهادت دا داسې شهادت دی چې د پښتون علاوه دا ټول قومونه که بلوچ دي که سندی دي که سرایکای دي که د دې ملک خلک دي که د افغانستان خلک دي که د نړۍ خلک دي په لکهاو نه په کروڑونو انسانان د عثمان په شهادت باندې راپاڅېدلي دي د دې سترې واقعې مذمت یې کړی دی غندنه یې کړې ده او مطالبه یې کړې ده چې دا چې چا شهید کړ د دې خلاف دا تحقیقات وشي او کاروایي ده وشي وروڼو عثمان په سینټ کې آخري د ورځ وه شپږ کاله بعد د تقریر کاوه په دې تقریر کې ده دا وویل چې جناب چیرمن سینټ ما په شپږ کاله کې تا ته یوه خبره نه ده کړې هغه خبره زه نن ستا په مخ کې کوم د دې ټول ایوان په مخ کې کوم او هغه دا چې ما ته دمکۍ راکولی کېږي ما ته دا ویل کېږي چې ته به د قوم او د وطن خبره نه کوې دا چې زموږ قام وروڼو بدترین حالت کې دي دا پښتون افغان په دې ملک کې زموږ وطن تقسیم زموږ نوم نسته زموږ قومي واک اختیار نسته زموږ د دې خپل وطن پر دې قدرتي دولتونو خپل حق ملکیت نسته او دا زموږ یو حق مطالبه ده عثمان ویلی چې دوی ما ته وایي چې ته به د پښتون قام د قومي واک اختیار خبره نه کوې ته به د پښتون د قومي وحدت او ملي تشخص خبره نه کوې ته به دا نه وایاست په دې ملک کې د پښتانه یوه قومي صوبه وي چې ټول پښتون په دې صوبه کې په خپل نامه د پښتونخوا په نامه رامتحد وي او د نورو قومونو رنګه پر خپل ځان باندې دی خپل قومي اقتدار ولري وروڼو عثمان وایي چې دوی ما ته یې د دا نورو محکومو قومونو خبره به نه کوې دا به نه وایي چې بلوچ سندی سرایکای دا محکوم قومونه دي په دې ملک کې اقتدار د پنجاب دی د پنجابي استعمار د پوځ او جاسوسي ادارو اقتدار دی قومونه ټول محکوم دي او هیڅ اختیار یې نشته هغه ویلی چې دوی دا ماته وایي چې ته به دا خبره نه کوې چې افغانستان کې دا روان جنګ څلوېښت کلن دا چې په لکونو افغانان یې قتل کړه دا چې ټول افغانستان یې کنډواله کړ دا چې ټول افغانستان یې حیدره کړ ته به دا خبره نه کوې ته به دا نه وایې چې دا جنګ د پنجاب استعماري قوتونو د پوځ او جاسوسي ادارو شروع کړی دی او دا د دنیا بدترینه دهشتګردي په افغانستان باندې د دې ملک ریاستي واکدارانو مسلط کړی دی وروڼو عثمان وایي چې دوی ما ته وایي چې دا په منځنۍ پښتونخوا کې په پاټا کې له دې وزیرستان تر باجوړه دا چې په لکونو انسانان او یا زره انسانان په دې کې قتل شول 1500 لوی مشران د دې علاقو په شهادت ورسېدل
په دې کې د قبیلو مشران، د قومي اسمبلۍ، د صوبایي اسمبلۍ مشران، د سینټ ممبران په دې کې شامل او بیا یې دا پلکاو خلک پلکونو کورونه یې ونړول او خلک یې رابار کا د دیرې او د بنو په ګرمۍ کې پراته وو او دوی وایي سته به دا خبره نه کوي دا چې سوات یې رابار کوي راکړه یې کوي پلکونو او ټول سوات یې لوټ کوي او خلکو عزتونو ته لاس واچوي وایي دا خبره به نه کوي دا به نه وایي په دې ملک کې آئین پارلیمنت د دې اختیارات نشته ځایین او قانون حکمراني نشته او دا داسې چا په عمل کړې ده د پنجابي استعماري پوځ فوجي اسټابلیشمنټ او جاسوسي ادارو ورونو د عثمان دا تقریر دا ډېر تاریخي تقریر دی دا د پاکستان د پارلیمنت په ډېر لوی ایوان کې کړی دی او دا یې چیرمن سینټ ته وویل چې دوی ماته وایي چې ستا به بیا ځان ته خطروي دا یې وایي که زما ځان ته خطروي زما خاندان ته زما بچانو ته زه د دې پروا نه کوم مګر له دې قومي دریځه به زه پر شا نسم زه به د پښتون افغان په دې ملک کې به قومي واک اختیار غواړم خپل قوم به په دې ملک کې برابر او د اقتدار مقتدر قوم غواړم ټول معقول قومونه به برابر او په اقتدار کې غواړم او زه به دا مطالبه کوم چې په دې ټول علاقه کې وزیرستان کې تر باجوړه تر چتراله دا دهشتګردي به ختم کوئ په افغانستان کې به د جارحیت او مداخلت دا انسانیت سوز جنگ ختم کوئ افغانستان به امن پیل کوئ له دې مطالباتو زه نه پر شا کږم مګر چیرمن سینټ صاحب که ماته تاوان ورسېده د دې ذمهوار به د پاکستان د حکومت دوې ادارې جاسوسي ادارې انټیریر سروسز انټیلیجنس ISI او بله ملیټري انټیلیجنس دا دوې ادارې MI دا به زما ذمهوار ورونو درې میاشتې اوه شپې د پاسه عثمان دا خبره وکړه چې دا ما پروا نشته مګر ما به ګمنام خطا ته نه لګوي چیرمن ته به وایي چې زما به د ګمنامۍ په خطا کې نه اچوي او وروڼو درې میاشتې اوه ورځې پس په خپل کور کوټه کې پر عثمان باندې د ده پر سر باندې داسې ګزار وسو داسې استعماري ضرب باندې وسو داسې یعنی یو کاري وار باندې وسو چې موږ چې دی ډاکټرانو ته یووړ هغو ویل پر ده داسې حمله سوې ده داسې زورور ګزار پر شوی دی چې د ده د مغزو د یوې حصې مغزه یې په بله حصه کې پراته دي د ده دا ټول سر وینې وینې دي دا دومره پړسېدلی دی چې د اپریشن لار بیا ورته نشته بیا ورونو دا خبره د کراچۍ ډاکټرانو او حتی د امریکې ډاکټرانو چې موږ دا اکسرې ور واستولې هغو دا خبره وکړه پر عثمان داسې ګزار دوی کړی وو د دوی په خیال چې هېڅ چاته به دا معلوم نشي پر سر یې یو پرهار هم نه و بظاهر یې ښکاره هېڅ وینه نه وه لیکن داسې ګزار و او د دوی په حساب بلکل دوی درست ګزار کړی و چې دا پته به چاته نه لګېده مګر وروڼو پر 21 تاریخ د جون دا ملي اتل دا زموږ لوی ملي رهبر دا چې ټول زندګي د دې کام د دې وطن دپاره قربان کړې وه یوه شپه پر کور نه وه کړې د ده دې بچي د ده پر حالت وژړل والله حالات ته خو موږ په کور کې نه یې لیدلي ته خو خپلو لوڼو بچانو وروڼو د خاندان انسانانو نه یې لیدلي تا خو ټولو زندګي دې کام ته هوایه کړې وه وروڼو دا تاسو بیا ولیده
چې له کراچي پورپټې دا ټول لار باندې بلوس د دوی ولسونه د لکونو په تعداد ټولې پاچاهانې علما کرام هر قسم دا ټول بلوس دلته د لکاو په تعداد کې په روډ ولاړو احترام یې ورته ښکاره کړ. بیا چې پاتې ته رالې ورونو تاسو خبر یاسته دا اوس د کیمرو دنیا د تاسو ولیدل دا ټوله پټه د ده په احترام کې راوتلې وه او بیا دا په څو غنټو کې له ماښامه د شپې تر 1:30 بجه دا یا د کوادي روډ هسپتال ته راورسېد. دا زموږ مشر محترم محمود خان اڅکزی په هسپتال کې په انتظار ناست و. په 1:30 بجه باندې دی له ماښامه د پټې پر دې روډو د خلکو له لاسه دا نسوه راتلی د خلکو د ده د جنازې په امبولنس باندې یعنې خوشحالوی او زړاوې وې او ویر و ماتم. بیا په دې بل سهار له پټې وروڼو پرې دوباغه دا ټول پښتون قام که نر و که ښځه و پر دې روډونو په احترام ولاړ و. تاسو د ده جنازه ولیدله. زموږ په ملک کې هغه ورځ ډاکټر مالک وویل چې د سیند په تاریخ کې یوه جلسه سوې د هغه کې 10 لکه کسان وو. د دې ملي اتل د دې ملي شهید په جنازه کې عالمي ادارې وایي BBC وایي چې دا 14 لکه وو اوس وایي چې دا 15 لکه وو. ورونو په دې ټول دا نږدې ټولو ملکونو کې د ده تعزیتي غونډې وسوې. ډېرو ملکونو کې تعزیتي پروګرامونه وسوې جنازې وسوې غیبانه جنازې. په نیمه دنیا کې چې حساب کې کروڑونو انسانانو د عثمان خان په شهادت باندې خپل غم وکړ خپل غصه یې ښکاره کړه خپل مذمت یې وکړ. ورونو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تاسو مخته دغه خبره ایښېده چې دا دومره لوی ملي شهید که زموږ دا ظالم و جابر حکمرانان دا هم هضم کړي موږ دا هیر کړو بیا به د هېڅ چا د سر و مال د عزت او د ناموس تحفظ به نه وي. اوس هم زموږ په کورونو خلک راننوځي. دا په وزیرستان کې په باجوړ کې تاسو ولیدل چې مخامخ زموږ پر عزتونو باندې خلکو حمله وکړه. بیا به د هېڅ چا نه سر محفوظ وي نه بې ځان محفوظ. موږ سره دا وعدې وکړې د دې شهید په جنازه کې او بیا د ده په فاتحه کې چې دا په ورځو تر اوسه روان خلکو پاچیانو له موږ سره د نورو قومونو هم د خپل قوم پښتانه هم چې که پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هره فیصله وکړه موږ به در سره یو. او وروڼو زموږ مشر دا خبره کوي تاسو ته په خپله وینا کې وکړي چې موږ یار پر دې ټول کام ګرځو د دوی حمایت او رایه اخلو د دوی مشوره اخلو او بیا به د کام په حیثیت یو فیصله کوو چې موږ به د خپل ځان د سر و مال دفاع څنګه کوو. موږ چې خپل وطن کې امن غواړو موږ چې خپل اختیار غواړو موږ چې خپل حقوق غواړو دا خو پرېږده دا وخت موږ ځان او مال او ناموس په خطر کې دي. نو وروڼو په دې سلسله کې زموږ دا جلسې دي مشران ډېر دي. زه به د بوري یو ځوان شاعر دی سلام مفتون د ده ډېر په مینه باندې د دې ملي اتل په یاد کې شعرونه ویلي دي. زه دې تاسو ته واوروم. دی وایي زموږ د هیلو ترجمان وي زموږ د هیلو ترجمان وي پیرزوینه د سبحان وي یو د موږ داویدار نه یو ته د هر مظلوم عثمان وي د رحیم د خوب تعبیر وي د رحیم د خوب تعبیر وي ته د خان شهید تصویر وي په ځپلي کام ظهیر وي
فلسفه د باچا خان وي ته د هر مظلوم عثمان وي د خوشحال د دستار سر وي د بید د امید مر وي د غلیم و مخ ته غر وي ته د ټول ولس جانان وي زموږ د هیلو ترجمان وي ته د هر مظلوم عثمان وي په ډېر درناوي